دا ګناه نن سبا ډېر عامه شوې. اوس د دې ګناه سره دا خلک دومره عادت شوي دي، والله که موږ ته دا ګناه ښکاري، په فیسبوک کې د جنۍ تصویر راغی، په یوټیوب کې راغی، په بل څه دغه کې راغی، دقه شان ورته ناستي. ښه دا ته په ګناه کې نه یې اخته، یا زنانه ته ووایه هغې ته ته په ګناه کې نه یې اخته. یعنې موږ ګناه پته نشته چې د نظر د حفاظت به څه ته وایي. که تاسو ما پوه کولی شئ ما بې پوه کړئ. موږ د سترګو حفاظت نه کوو، ځکه چې ګناه نه ده. ګناه دا یاده کړه، ګناه اثر لري، اثر په فرد، اثر په معاشره. لازم د دې اثرات یو اثر د ګناه دا دی چې تا به د دین نه لرې کوي. دا خو واضحه خبره. ولې الله قرآن کې دا ویلي دي چې نیکیانې بدیانې ختموي، او ولې رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته نصیحت کړی دی چې په بدۍ پسې نیکي کوه؟ وجه د هغې دا ده چې کله سړی په ګناهونو کې اخته شي او په ګناه پسې ګناه کوي، په ګناه پسې ګناه کوي، نو د ده په دې زړه باندې توروالی راشي او دا زړه یې زنګ شي، د الله نه لرې شي. اوس موږ خو انسانان کمزوري مخلوق یو، د الله زموږ نه کېږي خطا، زموږ نه کېږي ګناه، خو په ګناه پسې چې نیکي وکړي نو د هغې هغه اثر ختم شي. خو چې په ګناه پسې ګناه کوي، په ګناه پسې ګناه کوي، هغه زړه بلکل تک تور شي، هغه زنګ شي، زنګ. کلا بل ران علی قلوبهم الله. د نظر خیال نه ساتل، ولې ما خاص دا خبره ذکر کړه؟ اگر که ډېر ګناهونه کېږي، دا یو به دې ذکر کړه چې دا ګناه ډېره عامه شوې ده. او زه اکثر ملګرو ته وایم، زه یم نږدې وخته پورې به د پردۍ زنانه ته که ته پردو زنانو ته یا د زنانو پردو نارینو ته بېوجې که ته، دا به یو غټه ګناه شمارله کېده، او دا غټه ګناه. اوس د دې ګناه سره دا خلک دومره عادت شوي دي، والله که موږ ته دا ګناه ښکاري، په فیسبوک کې د جنۍ تصویر راغی، په یوټیوب کې راغی، په بل څه دغه کې راغی، دقه شان ورته ناستي. ښه دا ته په ګناه کې نه یې اخته، یا زنانه ته ووایه هغې ته ته په ګناه کې نه یې اخته. یعنې موږ ګناه پته نشته چې د نظر د حفاظت به څه ته وایي. که تاسو ما پوه کولی شئ ما بې پوه کړئ. فیسبوک کې تا ته اجازت دی چې څه ګورې ګوره، په ټیک ټاک کې چې څه ګورې ګوره، په یوټیوب کې چې څه ګورې ګوره. ښه نو دا نظر حفاظت وایي څه ته؟ دا حرام پکې څه دي؟ یعنې په دې خو چې موږ څوک پوه کړي که نه چې دا حرام پکې څه دي. نو د سترګو دا حفاظت نه کول دا هغه ګناه ده چې نن سبا ډېره عامه شوې ده. او الله رب العزت مؤمنانو ته امر کړی د قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. ووایه ای پیغمبره دې مؤمنانو سړو ته، او بیا په دې پسې کوم آیت دی زنانو ته، چې د خپلو سترګو د نظرونو د خیال وساتي. سبحان الله دې آیت کې الله وایي. ځکه زه تاسو ته وایم چې قرآن کې سړی سوچ وکړي که نه او فکر، دا ډېر ناشنا کتاب الله را لېږلی دی، او موږ به پې چېرته ماړه نه شو. خو که موږ پکې سوچ او فکر وکړی، الله وایي ذلک ازکا لهم، ذلک ازکا لهم. مؤمنانو ته ووایه چې د نظرونو د حفاظت وکړي. یا الله ولې ته دا پابندي لګوې په مؤمنانو باندې چې هر څه ته نشئ کتی؟ ولې ته مؤمنانو ته یا الله دا وایې چې د نظرونو حفاظت وکړي؟ وایي ذلک ازکا لهم. ازکا لهم معنا دا د دوی دپاره پاکوونکي ده د ګناهونو نه، دا عمل پاکوونکي د دوی لره د ګناهونو نه. ځکه چې اکثر ګناهونه یا د ګناهونو ابتدا هغه د نظر نه کېږي. دا ګناه نن سبا ډېره عامه شوې. او زه تاسو ته د یو ورور، د یو دوست په حیثیت، یو میلمه په حیثیت، ځکه چې زموږ د عادت ته چې کوم ځای ته میلمه لاړ شي، خصوصا پښتانه د میلمه څومره قدر او اکرام کوي. دلته قدر او اکرام دا چې تاسو زما دا خبره زړه ته کوزه کوي. په حیثیت د ورور درته دا وایم، د نظر حفاظت کوئ.